ډېره زیاته مننه مفتي صاحب، خوشحاله اوسئ. دې ځای کې یوه پوښتنه بله شوې ده چې زنانه په جمع تراویح کولی شي که نه شي کولی؟ خطیه جان صاحب، تراویح یا د تراوو نه علاوه نور منځونه چې هغه کې صرف ښځې راغونډې شوي وي او د ښځو امامه ښځی او هغه وله جمع ورکوي، نو تنها طور د زنانو جماعت کول دا مکروه تحریمی دي. دا مکروه تحریمی دي. یعنی د ښځو د پاره که فرض مونځ دی او که تراویح دي دا به په جمع باندې نه کوي. البته که یو خورکې د قرآن حافظه ده نو هغې د پاره د قرآن یاد ساتلو نورې ډېرې طریقې شته. لہذا په هغه طریقې سره دی چې کوم دی دا قرآن یاد ساتي، خو ښځې به تراویح په جمع باندې نه کوي. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب، خوشحاله اوسئ.